بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، نن درته وایم چې د نارینه او د ښځینه او د پوندو چاودلو درملنه څه ده. کله چې د انسان پوستکی وچ شي، ویټامین سي د کمښت سره مخامخ شي او په پښو باندې د ټول بدن بار او زور راځي، نو ځکه پښو پوندې سپور یا وچ پوستکی اچوي. دا چې د نر او ښځې د پوستکي ترمنځ په ژوند پوهنه ساینسي کچې سره له ورایه توپیر شتون لري، نو ځکه د ښځو پښې لږې چوي او د نارینهو زیاتې چوي. اول، نارینهو د پوندو چاودلو درملنه. د دې لپاره چې موږ په ژوند پوهنه ساینسي تړاو سره ډېرې درملنې لرو، خو بیا هم پښه کیله راواخلئ، ښه یې میده کړئ او کوپره هم میده کړئ، او که شونې وي یو څه شات هم ورسره ګډ کړئ او 1.5 ګیلاس اوبه هم ورسره ګډې کړئ. په پای کې دغه ټول ګډ وډ کړئ او د پښو په چاودنو یې له 10 نه تر 30 دقیقو پورې ولګوئ. انشاءالله نتیجه به ښه وي. دویم، د ښځو د پوندو چاودلو درملنه. د نکریزو د لمدېدو پر مهال یو څه اندازه د زیتونو تیل یا د کوپرې تیل د اوبو سره ګډ کړئ او پښو باندې پورې کړئ. انشاءالله پوندې به یې د ورغوي په څېر هوارې شي. دوستانو، تاسو څخه ډېره هیله کېږي چې په خپلو ښایسته لاسونو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ نور معلومات ترلاسه کړئ. په خپل ځان ډېر پام کوئ، ویډیو سره شیر کړئ. الله پامان.